السلام علیکم. د هلمند ملي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت مو بخیر. د ټولنې او روزنې خبرونه د چې وړاندې کول ته زه فرید الله خیال راغلم. درنو اوریدونکو نن به دغه خبرونه کې د کورنۍ لپاره په مالی پلان جوړونه بحث کیږي. د چې مالی پلان جوړونه څه ده، لارې چارې څه دي او څنګه کولای شو چې یو ښه مالی پلان جوړ کړو. د ترڅنګ د په مالی برخه کې د یوې کورنۍ مدیریت څنګه کولای شو، په دې اړه به بشپړ بحث په دې خبرونه کې وشي. په خبرونه کې را سره د کسید الرشتوي انسټیټیوټ د اقتصاد څانګې استاد ښاغلی سردار محمد شریفي صاحب را سره ملما دی. شریفي صاحب ستړي مشئ، په خیر راشئ خبرونه ته. ډیره زیاته مننه خیال صاحب، تاسو او د هلمند ملي رادیو ټلویزیون ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. خیر اوسئ. ډیره مننه. که پیلې له دې نه وشي چې مالی پلان جوړونه څه ته وایي او ولې هره کورنۍ ورته اړتیا لري. خیال صاحب، مالی پلان جوړونه هغه پروسه ده چې په واسطه یې یوه کورنۍ خپل عواید او مصارف تنظیموي، یعنی یوه کورنۍ خپل مالی حالت ورباندې کنټرولولی سي او د راتلونکو خطراتو یا مالی ستونزو څخه د مخنیوي په پار له مالی پلان جوړونې څخه استفاده کولی سي. د یوې کورنۍ لپاره، د یوه کاروبار لپاره، د یوې ادارې لپاره مالی پلان جوړونه دومره مهمه ده لکه څرنګه په وجود کې چې روح مهم دی. که د یوې ادارې یا یوې کورنۍ مالی برخه سمه نه وي، مالی پلان جوړونه یې سمه نه وي، دا په دې معنی چې دغه ادارې یا دغه کورنۍ پایښت یا بقا له ستونزو سره مخامخ کیږي. موږ او تاسو لیدلی دي چې یوه اداره هیڅ کله له نورو ستونزو څخه نسی درېدلی، خو د مالی ستونزو څخه دا اداره له ستونزو سره مخامخ کېدلی سي او دا اداره په ټپه درېدلی سي. نو ویلی سو چې مالی پلان جوړونه د یو کاروبار او یوې کورنۍ روح دی. ډیره زیاته مننه. شریفي صاحب، د کورنۍ مالی پلان جوړول لپاره کوم اساسي ګامونه مهم دي؟ د کورنۍ د مالی پلان جوړونې په برخه کې تر ټولو مهمه دا ده چې عواید وکتل سي چې موږ څومره عواید لرو. د عوایدو پر اساس باندې موږ او تاسو یو منظمه مالی پلان جوړونه کولی سو. نو تر هر څه مهمه د عوایدو معلومول دي او ورپسې د لګښتونو یا مصارفو ډله بندي کول دي، یا مثلا دغه د اولیتونو ټاکل دي چې په دې میاشت کې یا په ټوله کې زما د کورنۍ لپاره په مالی برخه کې څه اولیت لري، څه باید ترسره سي، څه باید ترسره نسي. نو کله چې عواید معلوم سول، د دې عوایدو پر اساس باندې ته کولی سي چې مصارف وټاکې او هغه خپل کم اولیتونه چې دي هغه پیشبیني کې په همدې ترتیب باندې مخ ته ولاړ سي. او دا چې مالی پلان جوړونه باید څنګه ترسره سي، دا خو نو بیا بیل بحث دی. بلې څنګه کولی شو چې خپل عاید او لګښتونه په سمه توګه مدیریت کړو؟ خیال صاحب، د عواید او لګښتونو مدیریت یوه ډیره مهمه موضوع ده. که په ښه ډول باندې موږ او تاسې عواید او مصارف مدیریت نه کړو، خدای مه کړه موږ به په راتلونکي له ډیرو مالي ستونزو سره مخامخ سو. بدبختانه زموږ او ستاسو خلک خواري کوي، زحمت باسي، خو اما لګښتونه بې فکره او بې پلانه کوي، چې دا بالاخره د دې لامل ګرځي چې دوی د میاشتې په جریان کې یا د کال په جریان کې له ګڼ شمېر مالي ستونزو سره دوی مخامخ سي. نو د عوایدو او مصارفو مدیریت د یوې کورنۍ دپاره ډیر زیات مهم دی. کوشش باید ډیر دا وسي چې لګښتونه راکم سي، له بې ځایه لګښتونو څخه مخه ونیول سي، اسراف ونسي، او دغه ترڅنګ د عوایدو پر نوو لارو چارو باندې فکر وسي، تر څو له عوایدو څخه، له مالي امکاناتو څخه عظیمي استفاده ترسره سي. او کوشش باید دا وسي چې زموږ او ستاسې لګښتونه باید تر عوایدو لوړ نه وي. یوه ستونزه چې زموږ او ستاسو په ټولنه کې شتون لري هغه دا ده چې موږ ډېری وخت خواهشاتو ته ترجیح ورکوو، خپل لومړنۍ اړتیاوې مو هېرې وي، هغه خپل عوایدو ته موږ ګورو نه چې موږ څومره عواید لرو او مصارف موږ باید په کمه کچه ترسره کړو. نو بدبختانه اکثره وخت په ټولنه کې موږ د بې ځایه مصارفو، بې ځایه سیالیو یا نورو غیر
اقتصادي او غیر فرهنګي مسایلو چې هغه زموږ او ستاسو د کلتور، زموږ او ستاسو د اسلام، زموږ او ستاسو د فرهنګ کومه برخه هم نه بې ځایه سیالي د دې ښکار کیږي او بالاخره موږ او تاسې تر پورونو هم ځان ورته لاندې کوو او زموږ مصارف اکثره وخت زموږ تر عوایدو زیاتېږي. نو کوشش باید وسي چې دغه انډول وساتل سي، دغه تعادل وساتل سي. د اسلام ستر پیشوا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم موږ تاسو ته فرمایي چې په لګښت کې منځلاري کوونکی یا هغه څوک چې په لګښت کې میانه کوي هغه هیڅکله نه بېوزله کیږي. ډیره مننه ښاغلی شریفي صاحب. سپما کول څومره مهمه ده او د سپما لپاره غوره لارې کومې دي؟ خیال صاحب سپما ډېر مهمه ده. که چیرې موږ او تاسو په میاشتني ډول باندې خپل د میاشتني معاش یا میاشتني عاید یوه برخه سپما کړو نو دا به د راتلونکي دپاره په بیړنیو حالاتو کې یا د غیر مترقبه پیښو لپاره چې په ناڅاپي ډول زموږ او ستاسو په ژوند کې پیښیږي دا به د هغو دپاره په اصطلاح باندې موږ پر وخت باندې یو ښه چمتووالی نیولی وي. خو البته د سپما څخه هر وخت هدف دا دی چې د سپما سوي پیسې بیرته باید په عادي مصارفو باندې یا په عادي چارو باندې مصرف نشي. کله چې موږ او تاسو سپما کوو کوشش باید وکړو چې په سپما باندې نوې پانګونې وکړو یا د نوي عاید د لاسته راوړلو په برخه کې له سپما څخه موږ او تاسو استفاده وکړو. له بده مرغه زموږ او تاسو د خلکو دغه د سپما طریقه هم نه زده چې پیسې باید څنګه سپما کړو او کله چې مو سپما کړلې په سپما سوو پیسو باید څه وکړو. نو تر ټولو مهمه دا ده چې دوی باید پیسې په یو داسې طریقه باندې سپما کړي چې هم د دوی لومړنۍ اړتیاوې ورباندې پوره سي. خدای مه کړه هغه د لومړنیو اړتیاوو برخې ته زیان ونه رسیږي، له اضافه لګښتونو څخه دوی مخنیوی وکړي او سپما سوي پیسې کوشش باید دوی وکړي چې دا په پانګونه باندې ولګوي یا دا په اقتصادي جریان کې داخلي کړي، نه دا چې دوی په کلو باندې سپما کوي خو بیرته سپما سوي پیسې په داسې چارو باندې لګوي چې هغه ډېر لوړ مصارف وي، مثلا یا په ټولنه کې ځینې رواجونه وي، ځینې سیالۍ وي، مثلا یا بې ځایه تفریح او میلې وي چې موږ په زحمت باندې پیسې سپما کړي او بیا وروسته په دغسې یوه بس کړنو باندې خپلې پیسې بې ځایه لګوو. نو دا د سپما هغه اصلیت ته زیان رسوي. هر وخت چې لګښتونه تر لومړنیو مصارفو اضافه سوله بیا موږ او تاسو کولی سو دغه د سپما اصل په خپل ژوند کې را ژوندی کړو. خو له بده مرغه اکثره کورنۍ یا اکثره اشخاص ځکه سپما نشي کولی چې د دوی میاشتنی عاید دومره نه وي چې دوی هغه خپل لومړنۍ اړتیاوې ورباندې پوره کړي. سپما عموما هغه وخت کېږي چې کله عواید تر لومړنیو مصارفو اضافه سي بیا موږ او تاسو کولی سو د عاید یوه برخه د ځان سره سپما کړو تر څو په راتلونکي بیا خپلې ستونزې ورباندې حل کړو. بله ډېره زیاته مننه. ښاغلی شریفي صاحب په مالي پلان کې د بیړنیو حالاتو لپاره څومره بودیجه باید ځانګړې شي؟ خیال صاحب د بیړنیو حالاتو دپاره او د غیر مترقبه پیښو دپاره یو هغه چې په پلان جوړونه کې موږ هغه پیښې یا هغه برخې مشخصوو چې په دغه برخو باندې موږ باید پیسې ولګوو یا دغه برخې باید په خپله مالي پلان جوړونه کې موږ باید کور کړو. خو د دې څخه علاوه کله داسې بیړني حالات راځي یا غیر مترقبه پیښې راځي چې دغه پیشبیني له وړاندې څخه ستونزمنه ده او موږ نشو کولی چې هغه پیشبیني وکړو. ناڅاپي زموږ په ژوند کې داسې یو پیښه راځي چې هغه زموږ څخه مصارف غواړي. عموما هغه کورنۍ یا هغه اشخاص چې د عاید کچه یو اندازه ټیټه وي هغوی باید د خپل میاشتني عاید 10% یا 10% پیسې دوی باید د غیر مترقبه پیښو دپاره وساتي او که دوی په منځني حالت کې وي دوی باید 15% سپما کړي د غیر مترقبه پیښو دپاره، البته په نظر کې ونیسي په مالي پلان جوړونه کې. او که چیرې اقتصاد نسبتا ښه عاید یې ښه نو دوی باید 20% یعنې له 10 څخه تر 20% دوی باید سپما وکړي. بله ډېره زیاته مننه. د پور اخیستو او قرضونو په اړه څه باید په پام کې ونیول شي؟ دا ډېره مهمه مسله ده. خیال صاحب اکثره وخت که مالي کاروبارونه وي یا کورنۍ وي اکثره وخت چې موږ له ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ کوي هغه یو هم قرضونه او پورونه دي.
چې د بیا ورکړې پایل یې نه ارزول کېږي. اکثره وخت زموږ پورونه یا زموږ قرضونه زموږ څخه سر اخلي. د اړتیا په صورت کې اول باید قرض وکړو. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې برخه کې موږ په نظر کې ونیسو هغه دا ده چې قرضونه یوازې باید عادت ونه ګرځوو. ځینې خلک داسې چې قرضونه یو ډول عادت ګرځېدلي وي. دوی پیسې هم لري خو بیا هم دوی ته دا یو ډول خوند ورکوي چې دوی قرض وکړي د یو چا پر ده باندې پیسې پاتې سي او هغه بیا په بیا ځلې باندې د ده څخه غوښتنه کوي چې زما پیسې مثلا ماته وسپارئ، چې دا په اوږد مهال کې د شخص اعتبار ته هم زیان رسوي او دا په پای کې داسې یو شخص دی په ټولنه کې مطرح کیږي چې خلک بیا د ده سره معاملې ته زړه نه ښه کوي او نه هم خلک بیا ده ته قرض ورکوي. نو اول تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د یو ډیری جدي اړتیا پر اساس باندې باید قرض وسی او د بیا ورکړي هغه توانایي باید له مخکې څخه وارزول سي چې زه دا پیسې بیا شخص تادیه کولی سم نسم تادیه کولی. او کله چې قرض وسی باید د دې لپاره په خپل مالی پلان جوړونه کې هم یو اندازه پیسې موږ ځانګړي کو. اکثره وخت موږ قرضونه کوو خو قرضونه بیخي له فکره غورځوو، له پامه څخه یې غورځوو. حال دا چې په دې دوران کې به زموږ ډېرې پیسې په لاس راځي خو اما موږ دغه اشخاصو دپاره چې موږ قرضونه ورڅخه اخیستي دي نه ځانګړي کوو. اکثره وخت بیا موږ هغه وخت دوی ته د قرضونه ورکوو چې د هغه مقابل له لوري له یو جدي ګواښ سره مخامخ سو یا هم دې ته آماده ناست یو چې کله هغه موږ ته په جدي ډول باندې د خپل د قرض موضوع رایادوي نو بیا موږ قرض ورته ورکوو. په نارمل حالت کې موږ دا هڅه نه کوو تر څو هغه اخیستل سوي پیسې هغه ته تادیه کړو. نو تر ټولو خبره دا ده چې موږ باید په دې برخه کې د ورکړې یو حس ولرو، یو احساس باید ولرو چې دا پیسې ما له هغه شخص څخه اخیستې دي، دا پیسې باید زه هغه شخص ته پر وخت باندې وسپارم او دا شخص پیسو ته حتما اړتیا لري. اکثره وخت موږ وایو چې پلانکی د پیسو ته ضرورت نه لري یا دومره پیسې نه دي. داسې څوک نشته چې هغې د پیسو ته اړتیا ونه لري. په اصطلاح زموږ که میاشتنی مصرف 100,000 افغانۍ وي که د هغه د څو چنده دغه عواید زیاتي خو د دوی بیا هغومره مصارف ورسره زیاتېږي. یعنې څومره چې عاید زیاتېږي هغومره مصارف ورسره زیاتېږي. هغه یو خبره ده پر دا ټولنیزو رسنیو باندې هم کله کله ګرځي راګرځي چې له چا څخه مو قرض واخیستي نو قرض یې پر وخت باندې ورکړئ ځکه چې هیڅوک د پیسو چاپولو ماشین نه لري. بله ډېره زیات مننه ښاغلی شریفي صاحب. څنګه د کورنۍ لپاره اوږدمهاله مالي اهداف ټاکلی شو؟ خیال صاحب د مالی اوږدمهاله اهدافو ټاکل د یوې کورنۍ لپاره ډیره مهمه ده ځکه دا د راتلونکي دپاره یو تدبیر دی، یو تدابیر دی، آمادګي ده. دا زموږ او ستاسو دپاره ډیره مهمه ده. ګورئ په اسلام کې پر دې باندې ټینګار سوی د قرآن کریم موږ او تاسو ته وایي چې موږ باید وخورو ویچښو خو بې ځایه لګښتونه موږ او تاسو باید ونه کړو یا اسراف باید ونه کړو. د دې مفهوم څه دی یا دا موږ ته څه پیغام راکوي؟ دا موږ ته همدا پیغام راکوي چې موږ باید بې ځایه لګښتونه او اسراف ونه کړو. دغه پیسې چې زموږ له اړتیا څخه اضافه دي یا ورباندې صدقه وکړو یا یې د راتلونکي دپاره د اوږدمهاله اهدافو دپاره دا پیسې موږ راواخلو په پانګونه باندې ولګو، خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړو. دا ډېره مهمه مسله ده. د اوږدمهاله اهدافو دپاره نه یوازې دا چې موږ په اقتصادي لحاظ باندې په بازار کې یا په ټولنه کې خپل هغه بقا ساتو، خپل هغه پایښت ساتو. تر ډېره وخته زموږ شتون په مارکیټ کې، زموږ شتون په یوه ټولنه کې په ښه ډول باندې تضمینوي. یعنی په دې معنا چې موږ به په راتلونکي له کومو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېږو نه، په مالي لحاظ باندې به زموږ کاروبار له لوز حالت سره یا له تاواني حالت سره نه مخامخ کېږي. نو د دې لپاره موږ باید د پانګونې فکر موږ باید ولرو، کاروباري فکر موږ باید ولرو. په دې سره به مو ځان هم له راتلونکو خطرونو ژغورلی وي او یو اندازه به مو نورو خلکو ته د ټولنې نورو افرادو ته
د کار زمینه هم مساعده کړې وي. او بل خبره دا چې په اوږدمهاله اهداف ټاکلو کې چې په مالي برخه کې موږ غواړو اوږدمهاله اهداف وټاکو، هغه مهمه دا ده چې موږ خپل ژوند وپېژنو، خپل ځان وپېژنو، اهداف وټاکو او یوازې دا نه چې هدف مو وټاکئ همداسې ورته کښېنو، بلکې د هغه هدف د لاسته راوړلو لپاره موږ باید کړنلارې جوړې کړو، موږ باید امکانات وسنجوو او دغه هدف د لاسته راوړلو لپاره هلې ځلې باید وکړو. بله، ډېره زیاته مننه ښاغلی شریفي صاحب. د مالي پلان په جوړولو کې د کورنۍ هر غړی څه رول لري؟ په مالي پلان جوړونه کې خیال صاحب هر کورنۍ باید دا احساس ولري، البته د کورنۍ هر غړی باید دا احساس ولري چې د بې ځایه لګښتونو مخه ونیسي. دوی ټول په دې کې همکاره اوسي. که کورنۍ د یو بل سره همکاره نه وي، مالي پلان البته په ښه ډول باندې نسي تطبیقېدلی، نه هم دا پلان جوړونه په ښه ډول باندې صورت نیسي. نو مهمه دا ده چې دوی د یو بل سره همکاره اوسي، کورنۍ د بې ځایه لګښتونو مخه ونیسي او همداسې هر یو یې د عاید د ګټلو فکر ولري. خو له بده مرغه زموږ او ستاسو په افغاني ټولنه کې دا یو شی ډېر زموږ او ستاسو په زیان تمام شوی دی او اکثره وخت کورنۍ ځکه له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کیږي چې موږ داسې یو چې یو کس یې ګټي په اصطلاح باندې شل یې خوري، نو نور وروڼه یا د کورنۍ غړي همداسې ناست دي چې لالا یې ګټي یا بابا یې ګټي. نو زه وایم د عاید د لاسته راوړلو فکر موږ ټول باید د ځان سره ولرو. موږ باید پر خپل ځان باندې خودکفا سو، یعنی تر ابده موږ باید د ورور، د پلار یا د کورنۍ د بل مشر ولاسته ونه ګورو. هر یو په دې برخه کې باید موږ او تاسو کار وکړو، د کورنۍ سره همکاره پاتې سو. ډېره زیاته مننه. د مالي پلان د نه عملي کولو پایلې څه کیدای شي؟ خیال صاحب د مالی پلان د نه عملي کولو پایله دا کېدلی سي چې په پای کې به یو داسې کورنۍ یا کاروبار رامنځته کیږي چې هغه کاروبار کوي، هغه به له تاواني حالت سره مخامخ کیږي، بالاخره به د کاروبار د له منځه تللو لامل ګرځي او همداسې قرضونه به زیاتېږي د دې کاروبار او په رقابتي بازار کې به دغه کاروبار خپل حیثیت و خپل عزت و هر څه له لاسه ورکوي. او همداسې که چیرې یوه کورنۍ یو ښه مالي پلان ونه لري، یو مالي سنجش ونه لري، دا کورنۍ به له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کیږي او دا کورنۍ به په پای کې داسې چې تل به دا کورنۍ د نورو محتاج وي. که موږ او تاسو په ټولنه کې وګورو، هغه والدین یا هغه مشران د کورنۍ چې یو اندازه د کورنۍ په ترتیب او تنظیم باندې پوهیږي، د مالي پلان جوړونې څخه یوازې هدف دا نه دی چې کورنۍ په دې برخه کې حتماً باید په اصطلاح باندې یو ډیزاین سوی شی ولري، یو لیکل سوی شی ولري. که یې ولري خو ډېر به ښه وي، ځکه کله چې پلان جوړیږي پلان طبعا باید لیکلی وي او د ادارې دپاره، د کورنۍ دپاره. خو بدبختانه دا چې زموږ په ټولنه کې اکثره کورنۍ نالوستې دي، بېسواده دي، نو د هغوی دپاره صرف همدا بسنه کوي چې د کورنۍ مشران یې فقط فکر وکړي چې کله دوی عاید ترلاسه کوي فقط فکر وکړي چې زموږ دپاره لومړیتوبونه څه دي، موږ باید په کومو شیانو باندې پیسې ولګوو، په څه باید ونه لګوو، څومره باید قرض ته کښېږدو، څومره باید بیړنیو حالاتو ته کښېږدو. حد اقل دومره یو فکر چې ولري، دوی به په راتلونکي له ډېرو اقتصادي ستونزو څخه د مخنیوي په پار باندې تدابیر نیولي وي. او که خدای مکړه موږ یو مالي پلان ونه لرو، یو ښه فکر ونه لرو، نو په پای کې به موږ تل نورو ته احتیاج یو. بله، د معاش کمیدو یا بیکارۍ په صورت کې د مالي پلان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ خیال صاحب کله چې موږ مالی پلان جوړو د یو کورنۍ دپاره، په هغه کې موږ خپله میاشتنۍ بودیجه، مصارف او عواید پیشبیني کوو یا یې تنظیموو. په دې کې حد اقل موږ باید 10% یا دغه 15 یا 20% چې د بیړنیو حالاتو دپاره موږ په پلان کې دغه پیسې سپما کړي دي، دا پیسې چې موږ کله سپما کوو یا یې نیسو د ځان سره، یا په اصطلاح باندې بغیر دې څخه آزاده سپما موږ کوو 10 سلنه یا 20 سلنه یا 10 سلنه. کله چې موږ سپما کوو، په دې باید موږ کاروبار شروع کړو. کله چې موږ یو وظیفه د لاسه ورکو، یو دنده د لاسه ورکو، حد اقل موږ به په پای کې دومره
مالی توانایي باید ولرو چې خپل یو شخصي کوچنی بزنس پیل کو تر څو د نورو د احتیاجاتو مو ځان ساتلی وي او که بیا هم موږ وظیفه کوو نو حد اقل د 3 میاشتې څخه تر 6 میاشتې پورې حد اقل موږ دومره پیسې باید سپما کړي وي خپل میاشتنیو عوایدو مصارف ته په کتو چې حد اقل د 3 میاشتې څخه تر 6 میاشتې پورې موږ د نورو د احتیاجي څخه وساتو تر څو بیا د دغه 3 یا 6 میاشتې په جریان کې موږ د ځان لپاره په کوم بل ځای یا کومه بله اداره کې دنده واخلو. ډېرې زیاته مننه. څنګه د مصرف مخنیوی او بېځایه لګښتونه کم کړو؟ خیال صاحب تر ټولو مهمه دا ده چې اول موږ باید خپل ذهنیت جوړ کړو، خپل ذهن باید جوړ کړو. دا یوې ښه ذهنیت جوړونې یا ذهن جوړونې ته ضرورت لري. لکه مخکې چې ما درته وویل چې دا په کورنۍ کې د یوه فرد دنده نه ده، خو بدبختانه زموږ په کورنۍ کې اکثره داسې چې د کورنۍ مشرانو سره د بېځایه مصارفو غم وي، خو اما د کشرانو سره بیا د بېځایه مصارفو د مخنیوي هیڅ تشویش و هیڅ غم نه وي. یوازې زحمت، یوازې فشار پر هغه چا باندې تېرېږي چې هغه یې په سختو خواریو باندې ګټي او د کورنۍ ته یې راوړي. نو زه په دې برخه کې ټول باید د یو بل سره همکاره سي تر څو د بېځایه لګښتونو مخه ونیول سي، بېځایه مصارف ونه سي. له بعده مرغه موږ ډېری وخت لکه مخکې چې ما یادونه وکړه د بېځایه سیالیو ښکار سوي یو، ودونه په پورو باندې کوو، غواړو چې نورو ته ځان قوي وښیو چې والا مانو په یو پرمختللي سالون کې و خپلو قریبانو ته یا دوستانو ته یا ملګرو ته ډوډۍ ورکړه. د دغه نوم دپاره موږ پورونه هم کوو، ځان تر پورو هم لاندې کوو او بالاخره داسې وخت راځي چې موږ بیرته په ټولنه کې بې عزته کېږو ځکه د دغه پورو د ورکړې توانایي موږ نه لرو. سبا ته موږ فکر نه کوو. په موږ خلکو کې یو بد عادت هغه همدا دی چې موږ یوازې د نن لپاره ژوند کوو، سبا ته موږ هیڅ حساب نه کوو. حال دا چې موږ باید د سبا فکر باید له ځان سره ولرو، یو تدبیر باید ولرو. یوازې دا نه چې سبا هر څه پیښ سوله. موږ او تاسو هم په اسلام کې شرعاً موږ او تاسو په دې باندې مکلف سوي یو چې موږ باید یوازې په دې باندې عقیده باید ونه لرو چې هر څه پیښ سول هغه پیښ سول، بلکې پر رب توکل هم باید ولرو او همداسې تدابیر هم باید ونیسو. الله تعالی موږ او تاسو ته فکر راکړی دی، موږ او تاسو ته ذهن راکړی دی، باید له خپل فکر او له خپل ذهن څخه کار واخلو. بله، ډېره زیات مننه ښاغلی شریفي صاحب. مالي پلان جوړونه څنګه د کورنۍ د ذهني فشار کمولو کې مرسته کوي؟ مالی پلان جوړونه خو دا بېشکه خبره ده، په دې کې هیڅ شک نشته چې د کورنۍ ذهني فشار کمولی سي. البته په مالی برخه کې ذهني فشار کمولی سي، اما که کورنۍ نور ذهني فشارونه لري هغه بیا نسي کولی چې یوه ښه مالي پلان جوړونه یې کم کړي. خو البته په مالي پلان جوړونه کې چې موږ یا په مالي برخه کې له کومو ذهني فشارو یا سټرس سره موږ مخامخ کېږو، هغه موږ کولی سو چې کله یو منظمه مالي پلان جوړونه موږ ترسره کړو نو موږ به د میاشتې په پای کې له ذهني فشاره ځان ساتلی وي. دا به نه وي چې موږ د دې میاشتې عواید د میاشتې په لومړنیو 10 یا لومړنیو 2-3 هفتو کې مصرف کړي او د اخري اونۍ دپاره موږ هیڅ نه لرو. یا خدای مکړه چې کله په کور کې مثلا مریض پیښیږي یا نور عاجل واقعیات راځي، موږ به د هغو دپاره په خپل مالي پلان جوړونه کې یو اندازه پیسې د وخته لا د ځان سره سپما کړي وي، نو هغه ذهني فشار به موږ ورباندې دفع کړی وي. موږ وینو ځینې ځوانان چې کله د کورنۍ مسؤلیت لري بېځایه لګښتونه کوي یا په کاروبار کې بېځایه پورونه کوي، سبا ته فکر نه کوي. دغسې خلک بالاخره داسې پېښ سوي دي چې د ذهني سکتې ذهني حملې سره مخامخ سوي دي او بالاخره دوی خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړی دی. نو زه وایم دوی له هر څه وړاندې باید خپل راتلونکي ته حساب وکړي، ځان باید په یو داسې پرېکړه کې واقع نه کړي یا داسې یو پرېکړه باید ونه کړي چې هغه په راتلونکي کې د ذهني فشار لامل سي او هغه دته یو ډول ذهني فشار پیښ کړي. په دې برخه کې تر ټولو مهمه خبره د قرضونو یادونه تا وکړه. یو څوک دی مثلا قرضونه کوي د بیا ورکړې ته هیڅ حساب نه کوي، بالاخره پر ده باندې دا کړی راتنګېږي، بالاخره د ذهني فشار لامل ګرځي او د دې لامل ګرځي چې دوی خپل خوږ ژوند پکښې د لاسه ورکړي. نو په دې طریقه سره موږ کولی سو چې خپل ذهني فشارونه راکم کړو تر څو وکولی سو موږ یو خوښ او خوشحاله ژوند ولرو. بله، ډېره زیات مننه ښاغلی شریفي صاحب. په وروستیو کې مو د مالي پلان جوړولو په برخه کې خلکو ته مشوره
مشورې څه دي؟ خیال صاحب مشورې مې خلکو ته دا دي چې تاسې پر نوو فرصتونو باندې فکر وکړئ، کوشش وکړئ ورځ تر بلې د عاید د لاسته راوړلو پر نوو لارو چارو باندې فکر وکړئ. څومره چې د عاید د لاسته راوړنو سرچینې ډېرې هغومره به موږ په مالي لحاظ باندې یو خوښ او خوشحاله ژوند ولرو. یوازې یوې منبع ته باید کښېنونو. اکثره وخت داسې چې موږ یوازې یوې سرچینې ته ناست یو، یا په کورنۍ کې یو شخص په یوه برخه کې کار کوي، نور یو هم هیڅ کار نه کوو، وایو چې مثلا بابا یا لالا یې راوړي. زه وایم چې څومره چې کېدلی سي د عاید سرچینې موږ او تاسو باید زیاتې کړو. او بله خبره دا چې تل باید توکل په خدای باندې ولرو، پر لوی رب باید توکل ولرو، او تر څنګ یې موږ تدابیر هم باید ونیسو. د په دې خاطر وایم اکثره وخت موږ ته ذهني فشارونه په دې پیدا کېږي چې سبا به څه پیښیږي. موږ د سبا فکر باید ولرو، خو د سبا په اړه ډېر تشویش باید ونه کړو. نه هم اسلام موږ او تاسو ته دا اجازه راکوي چې د سبا په اړه موږ او تاسو ډېر تشویش وکړو. موږ یوازې تشویش کوو، له تخنیکي فکر څخه کار نه اخلو. زه وایم د تشویش پر ځای باندې چې موږ د سبا په اړه باندې کوو یا د تیر په اړه کوو، د خپل انرژي باید راواخلو، په همدې نن ورځ باید مصرف کړو او داسې یو فکر په کار واچو تر څو موږ له راتلونکو احتمالي خطرونو څخه وژغوري. نو مصارف باید کنټرول کړو، بې ځایه مصارف موږ او تاسو باید ونه کړو. تل په لګښتونو کې په مصارفو کې اعتدال باید وکړو. بې ځایه مصارف، بې ځایه لګښتونه لکه څرنګه چې د اسلام مبارک دین منع کړي دي، ځکه په همدې خاطر یې منع کړي دي چې زموږ او ستاسو د بېوزلۍ لامل ګرځي او په پای کې یوه فقیره، یوه خواره او یوه بېوزله ټولنه رامنځته کوي. نو په ټولنه کې د یو بل لاسنیوی باید وکړو. قرض حسنه یا قرض په سختو حالاتو کې موږ باید د خپل مسلمان ورور سره وکړو، او نه دا چې پر هغه باندې کومه ګټه واچو یا سود وکړو، خدای مه کړه. کوشش باید وکړو چې په ټولنه کې عدالت او مساوات تامین کړو، په سختو حالاتو کې د یو بل لاسنیوی وکړو. زموږ او ستاسو یو اسلامي ټولنه ده، یو شرعي ټولنه ده. که یو کس له ډېر جدي مشکل سره مخامخ وي، اسلام موږ او تاسو ته وایي چې دغه کس موږ او تاسو باید مرسته وکړو. خو اما که برعکس وګورو په نورو ټولنو کې یا په غیر اسلامي ټولنو کې بدبختانه دغه حس ډېر ضعیف دی. څومره چې زموږ او ستاسو په اسلامي ټولنه کې دغه حس کوي دی، په هغو ټولنو کې به ته حتما کار کوي. یعنی موږ داسې فکر کوو چې څوک خارج ته ولاړی یا بهر ته ولاړی، هلته نو پیسې بیخي مفتې دي. که ووایم چې هغوی ډېرې ستړیاوې ګالي، هغوی ډېر ذهني ستونزې او ذهني فشارونه ګالي، خو اما ځان داسې یو حالت ته نه ورکوي چې خدای مه کړه دوی له یو سخت مالي حالت سره مخامخ سي. موږ په دې تېره اونۍ کې یو افغان ولیدی چې خارج ته دی تللی و، هلته په خارج کې د فکر کوم خپل ژوند د لاسه ورکړی و. بیا د ده هیڅ داسې قریبان نه و چاته د دفن کېدو یا د ښخېدو لګښت ورکړي. نو بیا دغه هېواد له لوري دغه افغان بدبختانه ډېر خواشینونکی خبر وسوځول سوی و. یعنې تر داسې اندازې دغه د بشرپالنې حس هلته کمزوری دی. نو دا موږ ته څه پیغام راکوي؟ دا همدا پیغام موږ او تاسو ته راکوي چې له وړاندې په مالي لحاظ باندې موږ باید ځان خودکفا کړو او د یو بل سره مرسته او همکاري وکړو، دغه حس په ټولنه کې راقوي کړو، او تل داسې یو فکر په کار واچو تر څو په راتلونکي له ستونزو سره مخامخ نه سو. بله، ډېره زیاته مننه ښاغلی شریفي صاحب کور مو ودان چې بلنه مو ومنله. مننه، خیر وسې خیال صاحب چې موږ ته مو بلنه راکړه. ډېره زیاته مننه. د هلمند ملي راډیو درنه اورېدونکو، دا وه د ټولنې او ورځنۍ خپرونه تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.